د کابل په چاینا ټاون کې د چین هیواد د تولیداتو او ټکنالوژي لومړنۍ نندارتون او پرانیستي غونډه ترسره شوه. په یاده پرانیستي غونډه کې د چاینا ټاون مشر ګډونوالو ته د هرکلي ترڅنګ زیاته کړه چې چین له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له کلونو همکار دی او لا به هم په افغانستان کې خپل سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. چین له افغانستان سره ښې اړیکې لري. له لسیزو موږ له یو بل سره سوداګري لرو او موږ متحد یو چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلې اړیکې نورې هم پراخه کړو او د افغانانو ترڅنګ واوسو. په یاده غونډه کې د ښار جوړولو وزارت سرپرست وزیر له یاد نندارتون هرکلی وکړ او له یادې نمایشګاه د چینایانو د کار ژمنتیا ثابته کړه. د په خبره د ښار جوړولو وزارت د چینایانو د ځینو پروژو د عملي کولو لپاره دوی ته ځمکې ورکړي ترڅو د دوی صنعت وده وکړي او له لارې یې ډیرو افغانانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي. ښاغلي نعماني له ټولو داخلي او بهرنیو پانګوالو وغوښتل څو راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي او دوی به هر ډول ستونزې حل او امنیت تامین کړي. غیاد شرکت چې دا نن د مجلس را جوړ کړی دا و تکلیف ایستلی د له دې سره موږ تقریبا یو میاشت مخکې دوی ته د په یو زیات مساحت باندې د مځکې ورکولو تابع موږ نیولي وو د دغه له خاطره چې د دوی دغه صنعت وده وکړي او خلکو ته کار کې پیدا شي. په یاده غونډه کې یو شمېر سوداګرو د ډول غونډې یو نیک ګام یاد کړ او زیاته یې کړه چې له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته کړو. د دوی په خبره چې د افغانستان جغرافیه هر ډول پروژو د عملي کولو لپاره برابره ده. افغان سوداګرو دغه راز د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړه چې موږ باید له چین هیواد سره دوه اړخیزې اړیکې ولرو او د جنس په بدل کې باید جنس سره تبادله کړو. زه د چین له سوداګرو یوه هیله لرم چې له موږ د جنس په بدل کې پیسې وانخلي بلکې جنس په جنس تبادله کړي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه سوداګریزې اړیکې ولرو. دا یو ښه فرصت دی، باید مثبته ګټه ترېنه پورته کړو. خو یو شمېر سوداګر بیا له اسلامي امارت غواړي چې افغان سوداګرو ته چین هیواد ته د سوداګرۍ لپاره د تګ زمینه مساعده او په دغه برخه کې شته خنډونه ورحل کړي. د یادونې وړ ده چې چین له افغانستان سره په سوداګریزه راکړه ورکړه کې ډېرې ټینګې اړیکې لري او له کلونو راهیسې په دغه برخه کې له یو بل سره ملګري پاتې شوي دي. عبدالله حیدرزی، CMG، کابل.